په جنوبي شا کې د بھارت د بالادستۍ خوب اوس د خپو لاندې کېدونکی دی. بنګلادیش اوس د هند د پنجو نه وتونکی او په یو نوې لاره قدم ایښودونکی دی. اوس د پاکستان او بنګلادیش ترمنځ عسکري او سفارتي هلو ځلو د مودي خوبونه تختولی دي. لا دا څه کوي، اوس خو په بنګلادیش کې د قائد اعظم د پیدایش ورځ هم ونمانځلی شوه. په قاهره کې د دواړه هیوادونو مشرانو ملاقات د جنگي سامانونو معاهدې او د پاکستان دپاره مخصوص سکیورټي ریسک ختمول خو په هند کې په اور د تیلو کار کړی دی. آیا بنګلادیش اوس د پاکستان 5مه صوبه جوړېدونکې ده؟ زه یم ظهیر یوسفزی او تاسو ګورئ RFI پښتو. کتونکو اول خبره کوو د پاکستان او بنګلادیش د عسکري قیادت د ملاقات. د بنګلادیش وسلوال پوز پرنسپل سټاف افیسر لیفټیننټ جنرال قمرالحسن د پاکستان سپهسالار اسیم منیر سره لیدنه وشوه، په کومه کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په استراتیژیکي معاملاتو تفصیلي خبرې اترې وشوې او په هیوادونو کې په امن او استحکام زور واچولی شو. د وچوبې د پوز سره بنګلادیشي افیسر پاک فضايا چیف مارشل ظهیر احمد بابر سره هم لیدنه کتنه وشوه چې پکې د JF-17 تندر په هکله خبرې اترې وشوې او بنګلادیشي افیسر په JF-17 تندر کې د دلچسپۍ څرګندونه وکړه. دا کتنې د هند لپاره یو ښکاره پیغام و، څوک چې همیشه په ایشیا د وړتیا خوبونه ویني. د پاکستان او بنګلادیش په مشترکه کوششونو او یو بل ته رانږدې کېدو له وجې د هند خپې رپېدلې دي. هند لا د پاکستان او بنګلادیش ترمنځ د JF-17 تندر جهازونو د معاهدې د غم نه وتی نه و چې بنګلادیش د ابدالي میزایل ته اخیستو خبره هم وکړه. اوس دواړه هیوادونه یعنې پاکستان او بنګلادیش د یو بل سره اوږه په اوږه ولاړ دي. د یادګیرنې وړ ده چې د پاکستان او بنګلادیش دفاعي اتحاد د ټولې سیمې دپاره د توازن لاره جوړونکی دی. د پاکستان او بنګلادیش تجارتي هلو ځلو او فضایي اړیکو په سیمه کې د نوي اقتصادي طاقت بنیاد ایښودی دی. یاد دې وي چې په 11 نومبر د پاکستان مالوړونکی جهاز چې کله چټاګانګ ته ورسېدو نو دې سره د یو نوي دور شروع شوه. د دې نه پس تر دې دمه دواړه هیوادونو د 218 میلیون ډالره تجارت کړی دی. خو دا صرف شروع وه. د وخت سره به د دواړه هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې نورې هم دومره سیوا شي چې په پوره سیمه کې به یو نوی اقتصادي طاقت رامخې ته شي. تاسو ته به یاد وي چې د هند قومي سلامتۍ مشر اجیت ډول وینا ده چې هسې نه چېرته بنګلادیش د پاکستان 5مه صوبه جوړه شي. خو دا صرف یوه خبره نه ده بلکې د مودي حکومت د پریشانۍ یوه څرګندونه ده. کتونکو دا هم د چا نه پټه پناه نه ده چې د بنګلادیش او پاکستان ترمنځ دا اړیکې صرف د دې دواړو هیوادونو دپاره نه بلکې د پوره جنوبي ایشیا دپاره یو نوی دور دی. که چېرته بھارت په دې راز پوه شي چې هیوادونه د یو بل په خپو راښکلو نه بلکې د ولس دپاره د څه کولو په وجه مخکې ځي نو کیدای شي په سمه لاره ګامونه واخلي. په سیمه کې د امن او ترقۍ ضمانت د هند ګاونډي هیوادونو ته لاس ورکول او د نفرت رویه ختمول دي، د کومې له لارې چې به په سیمه کې توازن قایم شي او د جنوبي ایشیا تقدیر به بدل شي.